بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو انجنیر صاحب څه شي کار کول پرون پولی لاین ریکټنګل هم کار کنه نه ترا پولی ریکټنګل نه ریکټنګل مې مو کنه ویډیو ته ورته سامان دارم نه مش کنم تخبرون نه راغله نه شپه دا صحیح شو. پولی لاین انجنیر سمو پرون یو هغه هم تکرار کړ او پولیګون او ریکټنګل هم ورساو هغه ویډیو ته درته نه واخلې. بل دی ارک قوس. د قوس په واسطه موږ کولی شو د ارک په قوس شارکټ هم کولی شو شارکټ لیر نه هغه وکړه AR enter ARC which specify start point شروع نقطه دوهمه نقطه. قوس خو د درې نقطو نه جوړېږي که نه موږ تاسو ویلو چې قوس د درې نقطو نه چې د مستقیم خط باندې نه وي پرتې موږ کولی شو قوس ونیسو چې مستقیم خط نه وي که چېرې نقطې مستقیم خط وي ببینئ چې دی مثلا زه دلته پوینټ زه دلته خلمه مثلا نقطې دا چې مستقیم خط نه وي پرتې دغونه څنګه دي قوس کولی شو تاسو پاکستان څه تغییر کړم دا څه نقطې دي که نه نو ARC قوس یوه نقطه مثلا دا نقطه یا دا هر یو قوس. موږ تاسو په هغه کې داسې کار کړو چې درې نقطونه څنګه قوس په رسمي تخنیک کې منوالي چې موږ تاسو کار وکړو که نه هغه درې نقطې به مسوسلولې داسې د خط په واسطه بیا هم د دوی په نیمایي نقطو باندې څنګه کوله یو عمود رسمولو په د نیمایي نقطو باندې به څنګه وکړو عمود به م رسم کړو د دوی به م په نیمایي نقطه عمود رسم کړو په دو چې هر ځای قطع کړل هغه د دغسې هغه دپاره څنګه و مرکز و دا عمودو چې هر ځای قطع کړل د هغه مرکز و چې دغه درې نقطې د یو قوس په شکل د یو قوس مرکز به یعنې که چېرې موږ تاسې په دغو باندې یو عمود رسم کړو دا خواته او یو عمود هم په دو بل باندې رسم کړو دی دواړه قطع په دغه تقاطع د دغو نقطو د قوس مرکز خو دلته په آوټکټ کې ډېر ساده دی که نه یعنې که چېرې منوالي تاسو یو ځای کار کوئ ته درې نقطې وي د قوس په شکل وصلوئ هغه نقطې مستقیم سوصل کوئ په دغو په نیمایي نقطو باندې عمود رسم کوئ هغه عمود هم چې کله رسم کړلو دو باندې مغو د عمودونو تقاطع د دغو نقطو د قوس مرکز کې پوه شئ که انشاءالله. نو په آوټکټ کې اسانه دی قوس تاسو کولی شئ چې د ارک نه استفاده وکړئ ARC هغه نقطې واخلئ دا نقطه ده دا نقطه ده او دا نقطه ده د یو قوس اوس که دا انتخاب کړئ دا هغه مرکز یعنې په دو عمود او دا په دو باندې هم څنګه شي عمود شي په نیمایي نقطه نو دا د درېو نقطو په واسطه چې تاسو کله قوس واخلئ کلیک وکړئ د درېو نقطو په واسطه یې کولی شئ چې اوله دومه درېیمه نقطه ورته مشخص کړئ که نه بلکې تاسو وغواړئ چې مرکز ورته مشخص کړئ سنټر لاین نو بیا سنټر سی انټر کا وی سپیسیفای مرکز یې چېرته زه هم دا مرکز دی ښه اوس وي د کومه ده شروع کي شروع نقطه هم د دو ته شروع کي نه هغه هم د قوس د محیط درې نقطې مشخص کولې اوس یو سنټر ورته مشخص کوم او د شروع او د اینډ نقطه ورته مشخص کوم چې د کوم ځای نه شروع شي تر کومه ځای پورې که ته د اینډ نقطه ورته مشخصه کړې یا ورته انګل ای ورته انټر کړې یعنې زاویه ورکړې چې په کومه زاویه به مثلا 45 درجې زاویه ورته ورکړي هغه به د دغه قوس مقابل کې د زاویه به څه وي 45 درجې یعنې کومه زاویه دغه زاویه چې د دوی د مرکز نه د دو ځای نه او د دغه ځای نه تېره شي دا زاویه به څه وي 45 درجې یعنې د 45 درجې په مقابل کې د قوس اندازه مونه پوه شئ انشاءالله سیګمنټ نو شارکټ ARC ارک یو حالت دا دی چې کلیک آن سکرین پس ورته مشخصه که بل حالت دا دی چې ARC بیا سی انټر سنټر مرکز ورته مشخص که دا دی بیا د شروع نقطه ورته مشخصه که F8 کې وایي فقط فقیر د شروع نقطه دی چې ورته مشخصه کړله اوس کولی شئ چې هم زاویه ورکړي او هم ایل ورته انټر کړي طول چې د قوس طول جوړوي یعنې د خپله د قوس طول ورته ورکوي چې قوس طول په کوم اندازه باندې وي طول دپاره ایل او د زاویې دپاره څنګه کولی شئ ای انټر کوئ بیا د قوس ډېر حالتونه لري ښه خو ټولې تقریبا داسې ډېر فرق نه ډرا مینو ته تاسو کله واشئ دلته وګورئ ارک 3 پوینټ هم ووایي که نه
سٹارټ سنټر اینډ مو وای چې سٹارټ بیا مرکز یعنی اول سٹارټ ته وخلی بیا مرکز وخلی بیا څنګه په اینډ موږ اول سٹار سنټر او سٹارټ او اینډ وای کنه تم نه یا مثلا کولای شي چې ورته وایي چې یو قوس د سٹارټ سنټر انګل بزاویه دا اوس هم چې وای کنه یا سٹارټ سنټر لینث ټول متور کوم سٹارټ اینډ بیا انګل چې دا ورته چې دا سٹارټ دی دا این دی اوس وی د دوه زاویات د مقابل کې ګره که زاویه زیاتېږي په وڅ څلوېښت د قوس یو څه مهدبیت یې کېږي چې زاویه د رقم کېږي مفهوم یې پوه شو انشاءالله او بل حالت یې هم شته دی په ډرامینو کې به بیا ومویو خو بل سټارټ اینډ انګل سټارټ اینډ ډایرکشن جهت دا شروع ده او دا این دی اوس دو خو ته قوس جوړوي که دو خو ته قوس یعنی د قوس مثال زه دلته REC یو مستطیل دی داسې قوس دلته زه یو قوس مثلا ګول شکل بیرون خواته نو دلته ته کولی شې چې د حالت نه استفاده وکړې چې ارک او په ارک کې سټارټ انګل ورته د دغو ځای نه شروع شي دا شروع دی دا ختم دی اوس وي دو خو ته قوس جوړوي که دو خو ته قوس یعنې ته کولی شې چې د حالت نه په داسې ځایو کې استفاده وکړې جهت مفهوم یې پوه شو انشاءالله او بل حالت چې دی دا ډرامینو کې داسې بیا پسې وایو سټارټ دی این دی شعا ده شروع به ورکړې آخر به ورکړې اوس وي د دو قوس شعا څو وي خپله د قوس خو شعا لري هر قوس یو شعا لري که نه نو کولی شي چې ورته وایي چې دا 15 اوس به د دغو قوس شعا د مرکز نه څو وي شعا به 15 بل دی ارک سنټر سٹارټ این دا مو وایي که نه مو سنټر ورته انتخاب کې شروع کې او این ورته انتخاب په همدې ځای کې علم ورته انټر کولی شي چې بېرته نه بل دی سنټر سٹارټ انګل مرکز دی چې د شروع کېږي اوس وي کومې زاویې په مقابل کې چې دا مو مخکې ورته وي تاسو کولی شئ چې زاویه ورته ورکړئ لکه دا ورته شپېته ده که نه کولی شئ چې زاویه ورته مشخصه کړئ مغه اول یو څو حالتونه یې ډېر هغه دي چې کار وکړئ کې او سنټر سٹارټ لین شروع سنټر بیا شروع بیا لینث چې دا مو په دغه حالت کې درته وایم چې کله ARC انټر کړئ تاسو ARC بیا سنټر سی انټر کړئ دلته کلیک وکړئ ایل ورته انټر کړئ لینث هغه یې شروع مې نه ده اخیستې شروع بیا ایل انټر کړئ ټول ورته ورکولی شي او بل یې چې دي ارک کنټینیو د مغه قوس ته رسم کړی په اوس مسلسل بل اتومات د غوځه شروع کړي یعنې که ته دلته دا ووایې کنټینیو یعنې په مغه قوس چې بل قوس رسموي زه کولی شي چې مکمل یا دلته ډبل انټر ووایې خو دوکه چې محوره هغه اخیستې ډبل انټر چې یو قوس دې رسم کړو بیا وواتې که نه ډبل انټر ووایې اتومات د هغه د آخر نه شروع کړي دا په خط کې هم داسې دي مثلا لاندې واخته دا دی دلته لاړې دلې لاړې دلې لاړې وواتې اوس ډبل انټر ووایې اتومات د غوځه شروع کړي سلیکټ مغزه دبل انټر اتومات هغه آخري نقطه قوس واخلئ قوس مثلا تاسو قوس خسته او بل یو بل شی اوس ما مثلا کوم کمان کار کړی تاسو کولی شئ دغه روک یا نه دي دلته په کمپیوټر کې دغه ویکتور د پورتنۍ کې داسې ووایي هلته ته وایي چې تا لاین کار کړی دی لونه مخکې د ارک کار کړی دی دونه مخکې د مثلا ریکټینګل کار کړی دی دونه مخکې د ایریس پاپ کار کوم یو هغه دې کولی شي دلته وګورئ مثلا ما لاین کار کړی اوس غواړم چې ارک کار کړم یادم مې ورته څه شی و د ارک ووایه درته راستم بېرته ارک که مثلا دا زه روکي ووایم دلته راشم لاین ریکټینګل دا دی ریکټینګل اوس اتومات ریکټینګل یعنې اپشن دا زیاتره وخت زه چې دونه استفاده کوم چېرې مثلا پسې ورته ډي چې شي کار کومه کله کله هغه ډېر دروند پروګرام دی چې کله کنټرول اس وایم زه پسې ورته نوټ دی بیا زه ګورم چې سیو کړی مې دی که نه چې وګورم چې دلته سیو نه مې راغلی یم یاره نه مې نه سیو کړی بیا یې کنټرول اس وایم ځکه چې یو ووایم بیا ډېر مصروفه وي کنټرول اس باندې وکړي چې یو تغیرات واله یا د کومې شارکټ هغه درته د یاده وځي بیا دلته کولی شئ چې دلته تاسو استفاده کوئ نو دا د قوس بعض حالتونه و چې تاسو کولی شئ بیا په نوما کې به انشاءالله استعمال کړو ډېر بله ده دایره یا سرکل شارکټ یې شی د سی انټر یو سپیسیفای سنټر پوینټ دا هم داسې کولی شئ د دو د معمول چې که لاین مثلا زه چې سی صفر او صفر نه شروع شه اتومات به د مرکز نه شروع کړي یعنې دلته چې تاسو ته هر کماند یو مسیج درکړو چې یعنې سپیسیفای سنټر پوینټ یا سٹارټ پوینټ نو حتما کوردینات څخه غواړي که ته هم دا تکلیف وکړې د همدې ځای کوردینات یې واخیسته
نو که پلان کې چې موږ کوم حالت ووایو چې مثلا زه ورته وایم چې 0.0 نه شروع شي اتومات 0 نه شروع یا مثلا زه ورته وایم چې سین مثلا د 50.50 نه شروع شي د ایکس محور باندې 50 نه د وای محور باندې 50 باندې شروع شي. اوس ته کولی شي چې شعاع ورته ورکړې ورته وایي چې شعاع د دوی دا مثلا 1.0 نو د دوی دایرې شعاع به څه وي 1.0 په اندازه باندې سی انټر او کلیک آن سکرین د دوی ته ورکولی شي. اوس دا شعاع ده که چېرې ته ډي ورته انټر کړې ډیامتر بیا قطر غواړي د هغو شعاع څو وه 0 وه که نه نو قطر به څو وي د هغو 40 وي که نه دوی ته اوس که زه 40 ورکړم دا هغه دوی ته مې قطر ورکړم او زیات مې ورکړی 1.0 مې ورکړي. که دا وګورئ تاسې په څو طریقو دلته ډایمنشن نه کولی شئ چې تاسې وګورئ په ریډیوس کې چې دا څو ده او 1.0 ده شوی که نه او کولی شئ چې تاسې پراپرټیز هم وګورئ اول ورځو کې درسو کې ما څه شی درته وویل لیسټډ کماند مې درته وویل هغونه هم کولی شئ. 1.0 د دوی شعاع ده 1.0 او 1.0 څو کېږي 240 کېږي نو سی انټر کلیک آن سکرین بیا ډي انټر ډیامتر 240 یعنی د قطر پوسته هم ته کولی شئ څنګه وکړي یوه شعاع رسم کړي. بل که چیرې موږ او تاسو انجینر صاحب ولورو یو څو نقطې ولورو دا دي مخکې مې درته وویل د څو نقطو نه یوه دایره څنګه تېرولی شو د 2 نقطو 3 نقطې سی انټر او 2p یعنی 2 نقطې چې دا د دایرې رسمول تقریبا د 2 نقطو ترمنځ د فاصله د دایرې قطر وي. که دا نقطه واخلې هم د 2 نقطو ترمنځ فاصله به د دایرې څه وي قطر یعنی هره نقطه چې ته واخلې هغه کولی شي. بل د سی انټر 3p د 3 نقطو نه ته کولی شي چې یوه دا نقطه ده خو په یو صورت چې دغه نقطې په مستقیم خط نه وي پرتې. که نقطې په مستقیم خط پرتې وي نشي کولی مثلا زه دغه دی دا یو لاین دی که نه زه سی او دغه نقطې خلم یوه دا ده دلته یږدم دا په مستقیم خط دي که نه ځکه د دایرې محیط مستقیم نه دی منحني شکل نو سی انټر 3p یوه دا نقطه ده بله دا ده او بله دا ده نشي رسمولی ځکه د دایرې محیط څنګه نو نقطې به د مستقیم خط داسې طریقه دی چې د څو نقطو مجموعه ده چې په مستقیم خط پرتې نه وي د دایره نقطه د یوې د دایره د نقاطو مساوي فاصله د مرکز څخه دا د دایرې محیط دا رقم طریق شوی چې د مستقیم خط باندې څنګه نه وي پرتې. سی انټر 3p 3 نقطې یوه دا نقطه ده یوه دا نقطه ده بله دا ده بله دا هر رقم نقطې چې 3 په مستقیم خط پرتې نه وي هغه به حتما د دایرې په محیط پرتې وځي یعنې دغه 3 نقطو نه به دایره څنګه وي تېرېږي. پوه شوئ په انشاءالله. نو دا بل حالت دی. بل حالت یې د مثلا دا زیاتره ځای کې استعمالیږي 3 نقطې مثلا زه دلته یو مستطیل لرم یا مثلا دلته یو بل جسم لرم د دوی ترمنځ دایره چې زه رسموم یوه طریقه دا چې به دلته دا یو خط ورته رسموي بیا به زه دایره اخلم د دوی مرکز مشخص کوم بیا به داسې کوم که نه خو که ته د 2 پوینټ طریقې نه استفاده وکړې چې سی انټر یعنی 2p 2 نقطه یوه دا نقطه ده یوه دا نقطه ده اتومات به د دوی سره ماموس او که چېرته داسې وي چې بعضې مثلا دلته یو بل جسم هم وي سی انټر وي یو مستطیل وي یا مثلا یو جسم وي غواړئ چې د دغو 3 نقطې نه دا دایره تېره شي د دو نه تېره شي نو ته کولی شي چې سی انټر 3p ورته انټر کړي 3p یعنې 3 نقطې دا ده دا ده او دا ده دا به حتما د 2 3 نقطې نه څنګه وي تېرېږي. بل حالت د دایرې داسې دی چې موږ تاسو به ورته وي ماماس یا مشترک فصل به موږ تاسو په رسمي تخنیک کې مشترک فصل مثلا انجنیر صاحب دا یو خط دی دا دی دا غواړم دا رقم داسې لکه د سړک ګلایي داسې منظم د قوس په شکل وصل شي یا مثلا دلته یوه دایره ده دا ده دا یو خط دی لاین زه غواړم دا د خط داسې دایرې سره وصل کړم چې برجستګي نشي داسې دایرې په شکل باندې هغه منظم ګلایي شکل وشي ماماس نو تاسو کولی شئ چې دا نه مثلا دا نه سی انټر TTR څه معنی تانجان ریډیوس دا دوه خطونه تانجان یعنی مستقیم خط ماماس
بیا مامور ګره لو مامور کې وی دي چې سم مامور سره هم د 2 خط بیا وی بل دی هم د 2 سره خو وی شاو ورکړه دا دوه مامور درس ما هم هغه دایره چې ته د درس ما دغه کومه شاو در تر رسم شي یعنی هغه شاو ته نه غواړي چې په کومه شاو باندې دا دایره څنګه دی رسم زر ته درد دا شاو نو ته کولای شي انجنیر صاحب چې یو ماموس هم رسم کړي د دایره شاو ډیره غټه وکنه کولای شي مثلا سی انټر ټی ټی آر ان سی انټر ټی ټی آر انټر تانجان د 2 او د 2 اوس وی سپیسیفای ریډیوس هغه دایره چې دلته رسمیږي دغه شاو ته مشخصه کړه مثلا زه ورته هم چې ورکړه لاس ده یعنی دا دایره چې 2 خط سم ماموس ده او د 2 خط سم ماموس ده شاوی څو ده دو لاس که زه غټه ورکړم مثلا سی انټر او ټی ټی آر انټر بیا ماموس د 2 خط سه او د 2 خط سه ورته ورکړم مثلا شل یعنی ماموس با خودش نه ده د ګولایي شاو به زیاته شي اوس ته کولای شي که چېرته دغه کوي ټي آر ډبل انټر یا دغه اضافي پاکه دن پاکه او دا مې نه دی پکار داسې په شکل یعنی ته کولای شي چې پکاو یا دغه دایره د دغه خط سره کوي سی انټر ټي ټي آر انټر دغه ته او بله دغه دایره وی شاوی چې وزرتان چې ورکړه 15 نه اوس ګره وینې دا ته ماموس وسوات نه کړه ځکه وي که ته چېرې دته امتداد ورکړې نو دا به ماموس شي دایره شاو کوچنی و دلته که غټه وای 2 خطه وصله ولا مثلا اوس که ته دته امتداد ورکړې مثلا یو لاین واخلې دلته لاین داس او ټي آر ډبل انټر شیفټ ونیسې دا وای اتومات به هلته وصل شي نو دا مې نه واخیستل موس کېدو که زه دوته شاو غټه ورکړم اتومات به پخپله وصل شي مثلا دا دی که نه دا نه دی وصل سی انټر ټي ټي آر انټر د 2 خو سم ماموس رسم که او د 2 سم ماموس رسم که په کومه شاوازه ته په شل مفهومی پوه شو انشاءالله اوس ټي آر ډبل انټر دا هم پکوم مثلا دا اضافي خط کوي هغه هم پکوم دا ډېر په یو هغه شکل د سم اصل شو دا مشترک پاسه په رسم تخنیکو کې مو تاسو وی چې کلم دایره د خط رسموله موږ به داسې وی کنه چې د 2 اوس دا خط د 2 په شاو یا لاس یا شل رسمومه هغه داسې طریقه مو کاروله چې دونه آفست خسته دو خط نه یو آفست په موضوع رسم کوم مثلا د لاس په اندازه باندې چې خسته د لاس او د دونه هم لاس خسته دا د تقاطع نقطه نه و دا د مو تاسو مرکز و د دوه نقطې نه به مو تاسو په دوه باندې عمود رسمول او په دوه خط باندې چې هر ځای کې به عمود شو هغه د ماموس نقطه و البته ماموس کې دا دایره اوس که زه دایره به رسموله دلته مرکز ونیوله دا هغه به مو خدام داس واسه که اتومات بدل ماموس یعنی من وایي چې موږ تاسو رسم تخنیک کار نه کړ دا رقم تم کول د دونه مې وبسایټ رسموله موازی او خط په لاس په فاصله کده شاو په لاس و که شل و شل رسموله د دونه مو وبسایټ خطا تقاطع د نقطونو په دوه خط باندې عمود رسموله دا خپل چې دوه په اندازه باندې دغه وروخسته د مثلا د دایره په رسم کړو اتومات بدل ماموس و دلته ماموس خو په اوټکټ کې ډېر هغه کې ساده مثلا داسې کېږي چې سی انټر ټي ټي آر انټر د 2 خط سم ماموس رسموم او د 2 سه په کومه شاو باندې هم پلاس اوس کولای شي چې ټي آر دا ټریم کې سره کو ګلای خطوط نه دی کنه څه شکل وکړو نو کولای شي چې په دونه استفاده په ځای کې مشکل خنشته ان شاء الله مثال ار ای سی داسې یو جسمونه لکه پرزاجاتو کې یو جسم به چې جوړیږي داسې یو رقم دلته داسې مستقیم نه جوړیږي دلته داسې یو قوس غونډه ځای لري کنه یو قوس غونډه ځای لري چې د تحکیم یا محکموالي په خاطر باندې دا ښوي داسې پرزاجات هغه کې دا داسې منحني شکل وسلی دا رقم ځای کې تاسو کولای شئ چې په تخنیک هغه کې چې سی انټر ټي ټي آر انټر د 2 او د 2 ماموس رسم کوو په کومه دایره ته ورته اړ ماموس رسموي مثلا ټي آر ډبل انټر دا ټریم کوم او دا هم ټریم کوم داسې رقم ته شکل ورسې چې ته نشي داسې پوه شئ دا د دوه کنجو د ګول کنجو دا هغه لپاره دا رقم تاسو کولای شئ چې بعضی پرزاجات کې استفاده څنګه کې وکړئ
او بل مثلا REC داسې یو فکر کوم هغه به تاسو لیدلی وي مثلا میرور ناټ بولډ به تاسو دا رقم شکل لیدلی وي که نه C انټر TTR انټر یم د دو خط او د دو خط سره دلته ماوس رسم که نه دایره دلته ته ورکولی شي چې څه ورته ورکوئ که مشخص کړئ مثلا دا کولی شي غټ او ترسم کړئ C انټر TTR انټر هغه شعار چې درته معلومه وي د هغو نه ته کولی ښه دا دی او دا دی دا دی صحیح شوه اوس TR ډبل انټر دا زه ټریم کوم دا یو قوس شو که نه بیا زه کولی شم چې میرور MI بیا قوس بیا یو ټولو ته هماغه شعار ورکړي دغه ته میرور که او دا واخله مثلا دا خط ښه نه دی معلوم دا میرور که داسې د دو نه دو خوا ته د نیمایي نقطې نه دو خوا ته او دا دواړه میرور که مثلا د دغه خط نیمایي انتخاب که دغه ته میرور که او دغه ځای ته یې میرور که که دلته دا خط نیمایي نه معلومیږي دلته داسې خط ورته کش که مثلا دا فرض میرور بیا ویایي ښه میرور زه په کار تاسو لپاره دا د هغه آپشن چې مو استفاده شي چېرته F8 او دا واخله هم د دو نیمایي نقطې نه دو خوا ته میرور که دا واخله او دا واخله د دغه نیمایي خط نه لاندې میرور که دا دغه په هغه کې موږ تاسو چې هغه نټونه نټ بول کې د نټ سر دا رقم ته داسې یو شکل لري که نه یعنې کولی شئ چې تاسو د دو نه هم استفاده وکړئ که چېرته مثلا REC انټر د هغو شاوګانې به چې ولرئ داسې د نټ سر داسې یو رقم ته هغه یې داسې هغه یې کړه په قوس رقم نو تاسو کولی شئ چې د دو نه هم څنګه وکړئ استفاده په دا رقم ځایو کې درجاتو کې تاسو وکړئ د TR انټر یا دلته دو دا قوس دلته ورکوئ که نه نو کولی شئ چې C انټر TTR انټر د دغه او دغه قوس دا شعار ته مشخصه کړئ چې څومره شعار ده کولی شئ TR ډبل انټر دا څنګه کوئ ټریم کوئ او قوس شکل باندې راسي پوه شئ انشاءالله بل دی موږ تاسو په دایره کې بل شی نشته دی ښه بل دی ریویژن کلاود دا داسې د وریځې شکل غیر منظم شکل REV یا ریویژن کلاود چې ورته وایي REVC اوس کلیک آن سکرین بس F8 خوشی که دا مې شی خواست REVC ریویژن کلاود ښه اوس دا په تاسو 2004 ټکټونه دي ټول 19 کې تغییر شوي دي ښه په نورو کې چې دي د ریویژن کلاود دی وویلاستې په کلیک کې بس قوس برځي دلته روسان مستطیل رسمي په کار فکر په هغو کې به کلیک وکړي بس غیر منظم شکل دی خو په دو کې که کوې نو بیا به دلته څنګه ای ورته انټر کوې قوس د قوس اندازې به ورکوې چې مثلا دا قوسونه نه دي ده د هر قوس یو شکل هغه لري اندازه لري ورته یو سپیسیفای مینیمم لینت اف ارک د قوس کوچنۍ اندازه مشخصه که زه ورته وایم چې کوچنۍ اندازه دې وي یو او مکزیمم لینت یې زه ورته وایم چې وي دوه اوس که ته دا رسم کې د دوه اندازې به د یوه نه کوچنۍ نشي او ته دوه به زیاتې وي ته دوه زیاتې دوه قیمته غواړي اعظمي مکزیمم منیمم ریویژن کلاود ریکټنګل دا خو ریکټنګل دی که تاسو غواړئ چې خط ته رقم خپله یو خط رسم کړې نو پی ورته انټر کړه پولي لاین د دو ځای نه ارڅاس یعنې ته کولی شې چې خط هم څنګه کې رسم کړې هغه خو یو منظم شکل و ریکټنګل که نه نو که چېرې خط غواړې رسم کړې نو دا رقم ته کولی شې دا شکل رسم کړې پی انټر ریویژن کلاود د ریکټنګل دپاره یې څه شی انټر کوې آر انټر بیرته ریکټنګل رسمي ریویژن کلاود او د هغه دپاره څه دی پی انټر یو بل حالت چې هغه خپله اوبجکټ حالت یې دی اوبجکټ حالت دا معنا چې زه مثلا یو جسم لرم هغه څنګه د رقم ته منحني شکلو ته وړوم مثلا زه لرم دایره ده صحیح یا موجوده ریکټنګل دی تیار ما اوس نه رسمم تیار موجود دی نو دا ته کولی شې چې
اور ای وی سی یعنی ریویژن کلاود بیا او انټر کې آبجیکټ کوم آبجیکټ دا آبجیکټ اوس دوه هغه دی آپشنه یس نو ریورس ډایرکشن د قوسو محدبیت بیرون خواته دی کنه وی دا ریورس داخل ته وړي کنه دا روشن مداخل اور ای وی انټر بیا او انټر آبجیکټ کوم آبجیکټ دا دی زرتم چې نو ما مثال زه دلته یو دایره لرم دا داسې شو آر ای وی کلاود بیا او انټر آبجیکټ کوم آبجیکټ دا دی درته نو دا اوس بیا کولی شئ ډیکوریشن غونته پایه یو شیانو کې تاسو استفاده وکړئ مثلا ای ایکس ټي بیا تر دې کې فایر سمه تاسو نه دونه استفاده کوئ دا راشه ویو 3D ویو زیمتریک ویو دلته ورشه ویژوال بیس یعنی کولی شئ داسې یو ډیکوریشن رقم شکلونه لکه پایې او شیان تاسو لیدلي که نه داسې یو شکل 3D کې شکلونه وي یو داسې داخل ته وي لکه دا داخل ته دی کواسې که نه یا دو بیرون ته دی یا داسې یو شکل تاسو چېرته په کار وي نو تاسو کولی شئ چې دو حالتونه استفاده وکړئ پوه شئ مفهوم انشاءالله بل د دوی یو بل حالت دی چې هغه سټایل حالت سټایل دا معنا چې د قوس خو اوس داسې یو ساده شکل دی هغه یو بل شکل دی هغه ډېر مهم نه دی خو خیر اور ای وی د چې کله انټر کو ایس انټر کا ایس څه معنا سټایل یو نورمال دی یو کالیګرافي نورمال هم دا حالت دی دا یو بل شکل دی اصلا د قوس شکل دی داسې یو بل شکل دی کته د قوس شکل څنګه دی یو بل رقم شکل دی دا اوس موږ کولی شو چې مثلا په مقابل نمو کې استفاده ته وکړو لکه مثلا زه دا ته هغه واخلم مثلا آر ای سی رکتنگل خلم دی دو ځای نه نو دا یو څه نقطه به مو څه شو دا څنګه کنټرول کوم اوس دلته زه د دونه ریویژن کلاود نه خلم اس انټر دا ساده شو دلته یو شکل اسمه او مثلا دلته ابر غونته یو شکل دست نو خو تاسو کولی شئ چې دونه په داسې ځایو کې استفاده وکړئ مثلا دوی ته هچ ورکوو بل شي ورسره هلته لاندې کوم بل دغه ګلان واخیست ښه زه مثلا دلته انجنیر صاحب راځم دا کولی شئ دا کواس نشي داسې مشکل نه لري ریویژن کلاود دا واخلئ دلته چې راسي خپله ځان وصلوي د آخري نقطې ته انټر چې ووایئ بیا نو یس مسیج درکوي که نه وصل داسې کولی شئ چې دا خط چې داسې رقم شکل دی نقطه دار دلته د دوی په هغه چې تاسو کلیک وکړئ پی آر پراپرټي ووایئ پراپرټي کې دا خط ورته انتخاب شوی دی حتما د ده په لیر کې هغه لیر چې زه په دې کې کار کوم دغه لیر د دوستیر لیر د خط سټایل دا د نقطه دار دی که تاسو ورته وایئ چې نه هغه شي دا کولی شي هغه بیا انشاءالله مخکې ورځ مخکې زه هم غږېدم په دې اړه نو اوس کولی شئ چې دلته مثلا تاسو هچ ورکئ هچ که نه دلته هچ ورته ورکئ د هچ نه مختلف قسمه رنګونه ورکولی شئ یا مثلا دلته راشئ مور کلر ته که نه په مور کلر کې داسې رنګونه واخلئ یا دوه رنګه ورته واخلئ ګریډینټ که یا دوه رنګه ده بل رنګ هم ورته واخلئ مثلا دلته راشئ دغه رنګ واخلئ چې خواته شي داسې شینچک او د لاندې رنګ هم ورته داسې کوئ چې دغې کلر ته راشئ مثلا
قرار ده ان شاء الله بیا په هغه کې کار ډېر وکړو. دوزه کولی شئ چې تاسې دا رنګونه شکلونه یو څه سپین او شین د دوزه تغییرولی شئ. نو کولی شئ چې اوس تاسې دو ځای ته جدا رنګ ورکوئ، مثلا دو ځای ته او د دو ځای نه رنګ ورته انتخاب کوئ، مثلا ګریډینټ او د دو ځای دا رنګ دا رنګ دا رنګ هر یو رنګ تاسو کولی شئ رنګو شکلونه ورته سپین یې کوئ، یا مثلا ورته خلې دلته مور کلر ته ورڅئ د دو ځای نه خلې داسې رنګونه ورته خلې. خو کولی شئ چې د وریځو شکلونه جوړ کړئ تاسو په نماو کې، یا دلته کولی شئ اول ما داسې غرونه جوړ کړي وای داسې ښه منظم، د غرونه وروسته مې دا شی جوړ کړي وای، نه دلته بیا په خیر موږ تاسو په نماو کې کار وکړو چې څنګه دلته مثلا موږ اول مخکې نه دا مو حج کړی وای، دلې مې باید داسې د غرو شکلونه جوړ کړي وای، وروسته چې دا غر څه رقم ته موږ تاسو کې وکړئ هغه ته څنګه نماو حج وای. مطلب یې د دغه آپشن و ریویژن کلاود تاسو کولی شئ چې په نماو کې استفاده ترې وکړئ، مختلف سمسي شکلونه جوړ کړئ. نو ریویژن کلاود نه کولی شئ چې تاسو استفاده وکړئ. بل حالت چې دی بل دی سپلاین SPL منحني خط، منحني خط شرکت ای چی دا SPL موږ تاسو لاین ووی کنه پلی لاین هم ووی کانسترکشن لاین ووی، خو اوس که یو ځای ضرورت منحني خط وي نو منحني خط چې نه کولی شئ SPL انټر کلیک آن سکرین. نه لکه په غرونو کې سړکونو کې چې ته په ازار ساحې یا غونډۍ کته کېږي که نه دا ساحه د منحني خط چې تاسو رسموئ د SPL انټر کلیک آن سکرین تاسو کولی شئ چې په آزاد لاس منحني خط او دلته چې وي سپیسیفای فرست پوینټ دا هماغه لاین رقم تاسو کولی شئ چې 0.0 نه شروع شي. دا هغه د ټولو دپاره هماغه یو دی چې تاسو کولی شئ کوردینات ورکړئ او ټول. اوس بل دا خو یو ساده حالت دی، بل حالت دا دی چې SPL انټر او بیا M انټر یو فیټ دی، دا حالت دی بل CV کارب ورته وایي. دا کارب چې دی مثلا زه دلته کلیک کوم د رأس هم ماته ښایي چې رأس چېرته دی، کله په سرکونو کې چې ګلایي تاسو هغه کوئ که نه دا الاینمنټ ټوپکي الاینمنټونه په تاسو کېدای شي انتخاب کړئ هغه رأس نقطې درته ښایي. کله چې الاینمنټ وکړو الاینمنٹ هغه پی آی نقطه درته وي پوینټ اف انټرسیکشن، دا نقطه معلومه وي دا نقطه معلومه وي، بیا د وروسته دغه قوسونه اصلا مسیر داسې تېرېږي چې مثلا PL پلی لاین داسې مشخص سرویات چې نقطې خلي خو داسې نقطې خلي بیا داسې خلي داسې هغه نه ځي که نه. بیا وروسته موږ چې دلته الاینمنټ تېرو دا لیک وکړو خپله دا څنګه کېږي منحني شکل پاکې وي، نو دا یو منحني دوزم کولی شي. بل داسې کولی شي که تار پولی لاین موجود وي څنګه داسې منحني شکل ته جوړ کړي. نو SPL انټر بیا O انټر څه معنی آبجکټ دا انټر کلیک کړه اتومات اصلي هغه نقطې هم درته شته دی سره، یعنې ته کولی شئ چې د منحني خطونه د دو ځایونو څنګه وکړې استفاده وکړې. سپلاین مثلا اوس بیا د دو ځایونو وروسته کولی شئ لکه SP لاین زه وغواړم یو منحني ساحه ده تاسې SPL انټر M انټر دا میتود افیکټ کومه په دو شکل ساحه ده دا رقم ته که نه مثلا تاسو کولی شئ چې په دو کې یا چېرې زه په دغه رقم ته زه کټ فیل دلته کومه دغه یوه ساحه کټ کېږي دلته اچومه دا کټ کېږي دلته فیل کېږي دا فیل دی دا کټ دی دا فیل دی دا کټ دی په ساحه ګریډینګ غونډه کوي که نه یو منحني ساحه ده هغه نقطې خط چې دا منحني شکل درته ښایي. نو اوس دا کولی شي چې دو ایریا پیدا کړي او د دو ایریا پیدا کړي دو ایریا دغه یو دا کټ کېږي یوه ده که نه او دا فیل کېږي او دا فیل کېږي. اوس دا خو کټ داسې عرضي مقطع ده که ته داسې هغه هم ولري مثلا R تاسو کولی شئ چې CO د دو ځای نه دا کاپي کړه د دو ځای نه تر دو ځای پورې داسې یو رقم ته په ژورې ساحې وي که نه دا مکمل په دو رقم تاسو قطع کوئ داسې چې غوڅوئ خو دغه طرفه ټوله غوڅي او دغه ژوره چې دا ډکېږي که نه نو دغه ایریاوې څه خل پیدا کړي چې په دغه عرض کې ور ضرب کړئ چې شی درته درکړو حجم دا ایریا تاسو کولی شئ چې په ایریا بیا ومغږېږو خو A انټر ایریا او بیا په دو باندې به ته کلیک کړې داسې چې دا کلیک نه دا منحني به څنګه ته کلیک دا رقم په محتوا کې که نه نو مخکې نه چې ته کلیک به وکړې دا ورته بونډري کړه BO انټر کومه ساحه ده دا ساحه ده دا اوبجکټ دی دا اوبجکټ دی او دا اوبجکټ دی یس اوس دا یو اوبجکټ شو که نه
دا بل آبجکت شو او دا بل آبجکت شو او دا څنګه شو بل آبجکت. نو دلته اوس تاسو کولی شئ چې ایریا واخلئ ای انټر بیا څه معنا او انټر آبجکت یو دا آبجکت دی دا درته وی ګوره ایریا څه شوله دا لیم لیکي خو دا لیم لیکي ایریا او ترایمډ ایریا داسې پارامتر محیط خو دا ایریا که په دغه ټول کې داسې د ارض کې ورضرب کړو موږ تاسو ته به حجم لاسته رانه کړو که نه او که دغه ایریا واخلو داسې په ارض کې ورضرب کړو خو موږ ته حجم کېږي د سرکونو کې همداسې کېږي دا ایریا خلی او که د ارض کې ورضرب وي څه شی داسې درکېږي حجم. اوس که ته وغواړې چې دا ایریا او دا ایریا دواړه د مو په کار دي نو ای انټر که بیا ورته او انټر ای انټر بیا ای انټر او بیا ای انټر یعنی جمع که ارد خو څه شی زه ورته او آبجکت یو دا آبجکت جمع که بل دا ښه دا درته ښایي یو څه چې انټر کې درته وایي چې ټوټل ایریا داره ده ټوټل ایریا څنګه ده داره ده درته وایي د دواړو. ښه اوس که زه ورته وایم چې سبټرکټ اس کومه ایریا آبجکت و انټر دا ته منفي که ده په سره رنګ یې انټر اوس درته وایي ټوټل ایریا 1406 یعنی د دغه نه دا دواړه جمع کیوي دا ته منفي کیوي چې څو پاتې کیږي هغه ته یعنی دا معنی چې پیلینګ زیات مفهوم پوه شئ پیښه دا د منحني خط پر بیا به ان شاء الله په ایریاو کې چې ایریا څنګه پیدا کیږي په کوم ځای کې بیا کوو. نو اس پی ال تاسو کولای شئ چې د نه استفاده از دا کې اس پی ال نه بل دی الیپس ویل کیږي چې شته به زاویه ته ای ال انټر اوس الیپس تاسو کولای شئ چې یو قطر ورکړئ او بل خطر شعاع مثلا ګوره زه دلته یو لاین خلمه دا ای ال انټر کلیک د دې ځای وختو بل مې دا کلیک دا قطر شو کنه دوام بیا شعاع غواړي نو شعاع تاسو ورکولای شئ چې شعاع هم ته مشخصه کړئ ای ال انټر دا مشخص کړئ بیا ورته ورکړئ چې څو دی زه ورته چې سل خو قطر سل شو او شعاع یې څو ده مثلا ورته وایم چې خو دوه محور لري به ځای کنه که زه 50 ورکړم څو به شي ده دایره به نشي خو شعاع خلی کنه قطر 50 دایره اول قطر و دوم شی شعاع او که ته وغواړې چې دواړه خو ته په شعاع رسم کړې نو داسې کولی شئ چې ای مثلا ای ال انټر بیا سی انټر سنټر اوس دا خو ته هم شعاع غواړي مثلا زه ورته وایم چې دلته ورکړه سل او دا خو ته هم شعاع مرکز خلی مثلا ورته ورکړه 50 دواړه خو ته شعاع نو کولی شئ چې دا په مختلفو ځایو کې د دونه څنګه وکړئ استفاده وکړئ مثلا زه دونه یوه کاپي خلم سی او دونه کاپي خلم ده او دلته هم څنګه کوم دونه یوه کاپي خلم ساده شکل کې به درته کار کوم تاسو بیا یا بله بیضوي خلم ای ال انټر بیا سی انټر مرکز دا یوه شعاع ده دا یې بله څه دا نه لاین خلم د دغو ځای نه ته دو ځای او د دو ځای نه ته دو ځای دا یې ساده څومره ساده شکل ګلدانه یې کولی شئ چې تاسو مختلف شکلونه د ده نه څنګه کوئ د ده پوسته جوړ کړئ مثلا داخل خواهی زموږ تاسو نه ده ښکار هغه څنګه نه اوس کولی شئ چې ټي آر دغه خواته هم نه ښکاري خو داسې دغه نه ده ورته کتل کولی شئ په دې کې مختلف قسمه شیان خو تاسو دي بیا ډېر په دې کې وارد یم یو ګلدانه یو شی یو رقم څنګه کوي جوړ کړئ دلته مثلا کولی شئ دا شیان داسې سخت نه دي ګوره ایکس ال موږ تاسو ووایو که نه ایکس ال دلته زه دا کوم ده د دوی نقطې په اطراف باندې لکه هغه بله چې مو تاسو ته یوه هغه درکړله پال چې پکې بعض شیان جوړ شوي دي که نه دا ټول دا رقم ته جوړوي بلاکي مثلا دلته دایره واخله سی دا دی سی شو دا که لږ غټه وي غټه که ده سی شو اوس ټي آر انټر یې وړې دغه انتخاب که بیا انټر که دا بیرون ټول پاکي ورته یا اوس مې تم نه سی شو
د دې ځای نه سی او دا یو کاپي کړه د دغه ځای نه یې واخله دلته یې کړي د دې ځای نه یوه کاپي واخله دلې یې کړي دا انتخاب کړه انجنیر صاحب دلې راشه دا رنګ دا انتخاب کړه دلې راشه دا رنګ یې دا کولی شي چې مثلا اس پی لاین هم دا منحني خط واخلئ یا ارک واخلئ ونه استفاده وکړئ مثلا دلته د قوس نه داسې استفاده وکړئ د منحني خط نه استفاده وکړئ اس پی لاین څه شي اس پی لاین کېدای شي نوره کله یو شی به جوړ کړم تاسې یې ومنئ ښه اوس کولی شي چې دې ته حج ورکړي انجنیر صاحب دانې دا هغه دی حتما چېرته دا چې غوڅ وي بیا نه شي ورکړي څه شو حج کولی شي د دې تاسې فرض کړئ چې دا هغه شکل ورکړي رنګ بیا تاسې هغه کړي څه شو سی او دا واخلئ د دې ځای نه مثلا دا دی دا دی څو ځای لري داسې بیا روټیټ هم کړئ سم منظم تاسې لږ وخت ډېر لرئ دا روټیټ کړئ ام آی میرور روټیټ هر کړئ د دې ځای نه داسې یو شکل دا خواته میرور د دې نه یې واخلئ دا سی او تاسې هم به دغه ټول هم د تاریخي ماریخي شیان دي هم دا شیان به کاریږدئ که نه دا واخلئ دلته ګلان یې ورته تیت په تیت کړئ دا هم واخلئ څو ځای کې کښېږدئ دا یې بدلون پوه شوئ دا یو آپشن د کمان استعمال تاسو پر هر سره کم تکرار ما لیزر تاسو په مانکې کې نه ښه شیان کې جوړول شي نو ځای کې اوس دلته لکه موږ تاسو په دغه پلان کې چې هغه دغه ځای نه راوړل که نه دغه شیان دا رقم شیان دا ټول تاسو کولی شئ جوړ کړئ بلاک لاین نه استفاده وکړئ کې د رنګونه ورته تغییر کړئ بیا یې بلاک وروسته ته کولی شئ چې دا څنګه کې بلاک یعنې دا کولی شئ چې بي انټر بلاک نوم ورته ورکړئ بلاک select object کوم object دی دا دی ښه specify break point هم پسته شي دا دی اوس یو object ټوټه وکړه نه اوس یو object نو کولی شئ چې اوس د دو نه استفاده وکړئ دا کاپي کړئ یو ځای کې هر ځای کې کېږدئ هر ځای درته بیا که تغییرات کې راولئ په دو باندې ډبل کلیک وکړه دلته کولی شئ چې دا تغییرات کې راولئ که اوس بېرته مات شو ښه ټوټې دی بېرته تغییرات کې راولئ مثلا دا دی دا ځای دی لرې کړئ کلوز یس ټوله کې لرې شو ځکه د دو کاپي واسطې هغه د بلاک بیا فرض ته چې د بلاک یوه ګټه هم همدا ده چې د شی تاسو کوئ دا رقم تاسو کولی شئ پوه شو که انشاءالله نو کولی شئ چې د بیضوي نه مختلفو ځایو کې تاسو استفاده وکړئ یو بل مثال یې زه درکړم لاین به واخلم سی او دا خط خلم دلته لبا شاون چې دا زه کاروم دو په خاطر ته کوم چې تاسو ته یو وخت په در وکړي دا بعضې 3D رقم شکل یو ځای درته په کار شي به وایي چې دا اوس څه رقم ټکم که نه نو لږ 2D کې څه رقم 3D جوړولی شئ که نه محورات مثلا سی او یا سی پی کاپي د دو ځای نه واخله دلته اف انټر که دا او دا وصل کړه چې ما اف انټر که دلته شعاع آر انټر که شعاع صفر ده که نه دا باید په صفر وصل شي ولې داسې وصلي خو تاسو فرض کړئ چې داسې وپرځه ده که نه داسې هم وصلي زه درته نو داسې یې که ښه
یو لاین به دالې واخلې د پرزې دپاره په 3D شکل کې وخامات ورکړه سی او دا واخله د دو ځای نه واخله دا لیکې ده دا لیکې ده دا خطا یې کېږده سی او دا ټول دلته صحیح شو टी और डबल एंटर डाउन से दलته نو اصلي टी और डबल एंटर शिफ्ट دا هم دا اصلا دالې وکنه ځکه داسې خواته لاړو نو ته کولی شي که دا مو کې دا خواته هم او سی او دا هم کاپي کې د دو ځای نه عمود اف 8 وایه چې عمود ښه टी और डबल एंटर دا هم ټریم کولی شي دا هم ټریم کولی شي ټریم کولی شي او टी और डबल एंटर دا هم ټریم کولی شي ټریم کولی شي دا دی که نه اوس که دلته ته به اضافي رسم کې سی ای ال انټر او سی انټر مرکز ورته مشخص کې مثلا دا ده اف 8 کې مثلا دا خواته مې داسې یا مثلا دا टी और डबल एंटर دا ټریم کې دا هم ټریم کې د دو ځای نه دا څنګه کې سی او کاپي کې ایزومتریک شکلو کې مو تاسو په ډراینګو کې ویلو چې سی او دا کاپي کوي دغه ځای نه وانه مشکل نه دی टी और डबल एंटर دا څنګه کې ټریم یا لاین واخله د دو ځای نه ته دو ځای پورې دلته تواصل کړه مثلا دلته هم څنګه کې د دو ځای نه ته دو ځای تواصل کړه टी और डबल एंटर دا کولی شي چې دلته څنګه کې واسه داس پرزیدلی چې سروایي کې اسپکت ایزومتریک شکل کې سروایي تاسو رسې نو چیز نه استفاده کوي به پوه شئ ان شاء الله بس دی داس تجي شاوند ته نه دا د پرزاده چې دا دوی موږ داس تر اوسه کړای لري دا سوهای نشته دا نیمایي ده یعنی که چېرته دایره په ایزومتریک کې ګورئ تاسو په بیضاوي باندې د ایزومتریک شکل دی دایره په بیضاوي شکل باندې بس دی که نه